تر دې ماله بله بیا ښه موقع نسي راتللی چې به تا څوک خبر نه وي او زه تا دلته ضربه کړم. وروره محمد خانه زه خو اوس له وروڼو جلا شولم. سړی و ده ته به وایه زما پیسې به راکړي دي وایه ما به خپله یو ژوند په روان کړی وي ورور. پیسې ضرورت دي دا وخت. ښه ورور پیسې خو در کوم داسې به وکړو ستا روپۍ ګسې ډېره ګټه هم کړې ده. لاړ به سو دا سایډ ته به ووځو د غره له لږ به مو اوټینګ هم وسي هلته به حساب هم وکړو حساب هم جوړ کړو انشاءالله د ستا حساب ګرد درپاره یې وکړو. درځه یو جوس موس به هم کړو. جوس موس به وڅښو درځه. زما وروره پیسې خو زه درکوم د وروڼو په غلا ځکه ما له وروڼو هم پوچې کړي دي په غلا یې درکومه شیطان یعنې چې په خبره و دا بانګوانه یې ما ته شریک بشو پیسې راکړي دي ځکه ما چې نه دي درکړي دي دارنګه بیا ساتي سمه ده والله سوچ سټارټ کړه پیسې څه راکړې دغه د چک درکوم 15 لک چک په جیب کې لرم بھائی پیسې راوباسه کاروبار په سټارټ کړه بس کوم وخت ما درته طلب کړي نه رښتیا راکړې رښتیا درکوم چې ما درته طلب کړي زما پیسې به راکړي بس ګټه به وي خپلې به راکړي یا ګټه به وي ما سمه ده د خوند خبره ده وکړه خالد چک راکړه چک راکړه د سهار د چا څخه د پلاټ سودا روانه ده پلاټ به اخیستی دی له په پیسو ماندل بس دا د مکمل چک دا نوی چک دی دا تا کټ کړی یاره خوند یې وکړئ زبردسته ولګېدی خوند یې په خوندو نه ګډېږي شته مو پام په بله شي ورځې له غټ ټینشن دی یار راشه زه یم د شریف خان یاره دا دونې سهارا ده زما دا خیال دی دلته د کچا یو سړی وویستی مړ یې کړي زه به هغه به هډ هډ سي خو څوک ویني چې پیدا دا دونې سهارا ده هو دا ځای له ډېر په ګراني خلک ورته راځي یعنې ډېره سهارا ده یار ښه نو تا ویلې زه که پیسې غواړم هو بس یاته د زما پیسې راکړي وایه اوس مې له وروڼو جلا شولم ورور اوس یاته د پیسې به راواخلم یو کاروبار ورته سټارټ کړم نو زیاته مغې خپلې پیسې دي ورور ته اوس خو مله دا وایي چې کاروبار نه شو سټارټولی سړی له وروڼو سره ګډ یې سهار بیا په وش کې درته ګاره شي نو تا ته مو په دغه وجه درکړي چې ته یې وچلوئ څه به په وهن ګټې او ورور چاته یا ما هغه ستا کور ودانه ده چاته وویلې ګټې لږ کړي وي ډېرې کړي وي هغه به حساب سره معلوم شي ستا خو نو زیاتې د دې څو روپۍ ده وې بیا چې مو خو دې 15 لکه روپۍ مو درکړي کار سړی خو بلکل 15 لکه روپۍ منمې ښه ښه تا ویلې زه پیسې غواړم هو هی څه کوې ما غوښته دا موقع چې زه تا دارنګه ځای له راولم چې دلته یو څوک هم نه تا ضربه کړمه ما پیسې درکړې دي وروره حق مه دی خپل حق مه ولې پیسې غواړې تر دې ماله بله بیا ښه موقع نسي راتللی چې به تا څوک خبر نه وي او زه تا دلته ضربه کړم جایداده ماته پاته دلته به زه نن ضربه کوم محبت خانه دا ستا قصور نه دی ته نه یې ګناهګار زه ګناهګاره یم چې له وروڼو مې غلا کوله د جایداد په لالچ کې رالم یو روپۍ مې وروڼو ته نه منله تا ته مې درکولې ما ویل زه به ژوند بیا باد کې به جوړوم هغه زما د مرګ سبب شي ولمه بس ولمه زه د مرګ لایق یم